السلام علیکم، وخت مو په خیر. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمه او وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. ویاند بریالۍ فیضي. امنیه قومنداني د راتلونکي لوی اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د امنیه قومنداني له لوري رسنیو ته په رالیږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د کندهار امنیه قومندان مولوي رحیم الله محمود، د امنیت امیر احمد الله سهار او د امنیه قومنداني نور مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال د راتلونکي لوی اختر په شپو او ورځو کې پر بشپړ امنیت ټینګار وکړ. په غونډه کې امنیتي منصبینو ته وویل شول چې په راتلونکي اختر کې د عام مشاهریانو ته یوه باامنه فضا رامنځته شي تر څو دوی خپلې میلې په بېغمه زړه ترسره کړي. په غونډه کې همداراز له بندیانو سره په نرم چلند او د امنیتي لیکو څخه د مفسدو کسانو پر ایستلو هم ټینګار وسو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار امنیتي وضع نسبتا ښه سوې ده. مسؤلین وایي نارنج ماڼۍ خوندي ده، هلته نږدې یوه مدرسه جوړیږي. په کندهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري رسنیو ته په را استول سوې خبرپاڼه کې پر ټولنیزو رسنیو هغه خپرې سوي ګنګوسې رد کړل سوي چې ګواکې د نارنج ماڼۍ په مکور کې یوه مدرسه جوړیږي چې له امله یې ښایي نارنج ماڼۍ ته زیان ورسیږي. د خبرپاڼې له مخې نارنج ماڼۍ نه نړول کیږي، بلکې د تاریخي ودانۍ ته نږدې د یوې مدرسې دیوالونه ترمیمیږي. خبرپاڼه کې وړاندې راغلی چې دا هغه مدرسه ده چې شاوخوا 25 کاله وړاندې رغول سوې وه، خو په خبره یې اوس یې زیاتره برخه تخریب سوې وه. خبرپاڼې کې وړاندې راغلی چې د دغه مدرسې دیوال لږ اندازه نارنج ماڼۍ ته ورنږدې سوی دی چې په خبره یې دغه موضوع د اطلاعات او کلتور وزارت او کندهار ولایت مقام سره شریکه سوې ده. نارنج ماڼۍ د سکندر مقدوني د امپراتورۍ په مهال ودانه سوې ده چې تاریخي قدامت یې 2343 کاله ته رسیږي. نارنج ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر نظامي مرکز و، وروسته د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. د اسلامي امارات قاضي القضات وایي د اسلامي نظام مخالفت ناروا دی، باید ځان ځنې وساتل شي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقانی په کابل کې د عالمانو سترې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا د ټولو عالمانو مسؤلیت دی چې په خپلو جوماتونو، کلو، مدرسو او هر ځای کې خلکو ته ووایي چې د اسلامي نظام مخالفت ناروا عمل دی چې باید ځان ځنې وساتل شي. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي امارت ټول اصول پر اسلامي قوانینو ولاړ دي. که ظاهرا امارت ته په یوه کار کې ډېرې مادي ګټې وي، خو چې اسلامي قوانین یې نه ایجابوي، هغه یې پر ایښي دي. هغه دغه راز ویلي چې واک ته د اسلامي امارت د رسېدو وروسته ټول مخالفین بخښل سوي دي او ان هغوی ته په مجلس کې هم د هغوی د جرمونو په اړه یادونه نه کیږي چې د ده په خبره دا د یو نظام له لوري د ډیر گذشت معنا لري. او په وروستیو کې دا لرو چې مسکو وایي امریکا د سوریه کې خپل ناکارونه حضور ختم کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي مرستیال ویلي چې په سوریه کې روان وضعیت له ترهګرو سره د امریکا د اړیکو جوړولو د هڅو په نتیجه کې رامنځته سوی دی. روسیه الیوم راپور ورکړی چې دمیتری پولینسکي د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې روسیه له سوریې څخه د ناقانونه بهرنیو عسکرو وتل او د دغه هیواد پر خاوره د راکټي بریدونو درېدل په دغه هیواد کې د ټولو ستونزو حل بولي. هغه زیاته کړې چې امریکا په ناقانونه توګه په سوریې کې حضور لري او په ښکاره توګه د خلکو په سوله ییز ژوند کې مداخله کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت هم پر امریکا غږ کړي چې د بحرانونو له رامنځته کولو څخه دې لاس واخلي، ځکه چې نور د سولې په لټه کې دي. یا د وزارت عام له واشنګټن څخه غوښتي چې له سوریې څخه ووځي. د دې ساعت لنډ خبرونه مو همدومره وه. ښه وخت.